د کونړ اقتصاد ریاست سره په همغږۍ د اسلامیک ریلیف موسسې له لوري د نرنګ ولسوالۍ د 519 زلزله ځپلو کورنیو سره د ژمنیو او پخلنځي توکو مرسته وشوه چې تر ډیره به د زلزله ځپلو یو څه ستونزې راکمې کړي. نن په نرنګ ولسوالۍ کې 519 کورنیو ته د اشپزخانې سامان، البسي او خیمې توزیع کیږي. او پرون ورځ موږ په سرکاڼو کې توزیع درلوده، په نورګل کې و تېره ورځ په سرکاڼو کې، او سبا به انشاءالله په څوکۍ ولسوالۍ کې موږ توزیع ولرو. موږ د اسلامیک ریلیف دغه مرسته وکړو، موږ چې کوم د اسلامیک ریلیف وکړو دوی نه هم مننه کوو. د نورو موسساتو نه غوښتنه دغه ده چې دلته راشي او خپلې مرستې په ښه شکل سره او شفافیت سره خلکو ته ورسوي. زلزله ځپلو د مرستو په ترلاسه کولو خوښي وښوده او په ورته نورو مرستو یې ټینګار وکړ. په مرستو ښه خوښ دا چې وروره غریب خلک دي، بېوسې او زلزلو ځپلي دي، مثال که کورونه درزېدلي دي، د سختو ستونزو او د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو الله دې وکړي چې بیا دپاره مثال که د دې وړه سره کومک وشي په راتلونکي کې، او اوس هم پرې خلک ډېر شکرداره دي، ولې چې د ډېرو مشکلاتو سره مخ. زه خوشحاله یم ځکه چې موږ ډېر بېوسه او غریبانان یې د زلزلو هم ځپلي، بیا هم خلک ټول او آینده کې هم ته مرسته غواړو او باید چې موږ سره راتلونکي کې هم مرسته وشي. د یادولو وړ ده لا هم په کونړ کې د زلزله ځپلو کورنیو سره بېلابېلې مرستې دوام لري.